سیرت صاحب خیر او شر دا مهمه موضوع پدې ده چې دا څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلي دي نو دا الله تعالی هم دې دپاره رالیږلي دي چې خلکو ته خیر وښیي او د شر نه یې وساتي د خیر او د شر د ښودنې دپاره الله تعالی رالیږلي دي نو خلک چې خیر وپېژني د هغې د طلب تلاش به وکړي او چې شر وپېژني هغې نه به ځان وساتي زمونږ علما د خیر معنا داسې کوي خیر وایي اللذات و اسبابها خوندونه او په کم سبب چې خوندونه حاصلیږي یعنې خوندونه او د خوندونو اسباب دې ته خیر وایي شر څه معنا ده الآلام و اسبابها دردونه او د هغې اسباب دنیا کې که یو مؤمن خیر پسې طلب وکړي او خیرونه راغونډ کړي نو دی به جنت ته لاړ شي جنت کې خوندونه دي نو جنت ټول خیر دی او دنیا کې چې څومره اعمال دي دا خو سبب د دخول د جنت دی د جنت د داخلېدلو سبب دی نو دی اعمالو تم خیر وایي دنیا کې که څوک ګناهونه کوي ناروا کارونه کوي نو ته به الله جهنم ورکوي جهنم کې خو ضرور دردونه دي نو جهنم شر دی او په کومو اعمالو باندې چې جهنم الله تعالی انسان ته ورکوي دغه اعمال اسباب د جهنم دي نو دغه اسبابو تم شر وایي مننه شیخ صاحب دا خو نو معنا د خیر او د شر شوله اوس به راشو دې ته چې خیر او شر څنګه وپېژنو د خیر او د شر متعلق زمونږ د علما درې تعریفه کوي یو د خیر معنا ده چې څوک پې عمل وکړي نو دا عمل کوونکې دا په کمال موصوف کیږي یعنې ده کې کمال راځي کمال خاوند کیږي شر دې ته وایي چې کوونکې په نقصان باندې موصوف کیږي او نقصان والا جوړیږي یو د خیر او د شر معنا ده دې معنا باندې زموږ شریعت او اسلام خلکو ته خیر او شر ځکه نه ښیي چې کمالونه ډېر دي د یو سړي په ذهن کې د مصریتوب کمال دی د بل سړي په ذهن کې د استاذۍ کمال دی د بل سړي په ذهن کې د نجارۍ کمال دی چونکې کمالونه ډېر دي نو شریعت دا خلک نه دي محدود کړي چې ته به دغه کار کوې نو تا کې به کمال راځي دویمه معنا د خیر او د شر دا ده د خیر معنا ده د یو شی د انسان د طبیعت موافق او د شر معنا ده یو شی د انسان د طبیعت خلاف بلکې دلته نور الفاظ هم شته علمي اصطلاح کې یو ته حسن وایي دویم ته قبیح وایي یو ته ښه وایي بل ته بد وایي یو ته معروف وایي بل ته منکر وایي دا تقریبا د الفاظ سره سیرت صاحب نږدې دي نو دویمه معنا د خیر د انسان د طبیعت برابر شی موږ وایو لکه دا ښه شی دی ځکه د طبیعت برابر دی دا بد شی دی ځکه د طبیعت خلاف دی شریعت د دین هم بحث نه کوي ځکه طبیعتونه مختلف دي دریم خیر دې ته وایي چې چا پې عمل وکړو نو دنیا کې د الله جل جلاله د طرفه د مستحق د مدح ګرځي د صفت او په آخرت کې د مستحق د ثوابي یعنې ته پې عمل وکړي الله تعالی ستا غوندې د نورو عاملینو عمل کوونکو په شمول ستا صفت بیان کړی قرآن کریم په حدیثو کې نو ته مستحق د هغه مدح او د صفت وګرځېدې د الله د طرف او په آخرت کې مستحق د ثواب شر دې ته وایي چې په دنیا کې مستحق د ذم وګرځېږي د الله د طرف نه او په آخرت کې مستحق د عذاب دغه درېیمه معنا د خیر او د شر چې ده دا زموږ شریعت او دین بیانوي بیا جناب سیرت صاحب چې دنیا باندې نظر وکړو نو دنیا کې دواړه شیونه شته خیر هم پکې شته شر هم پکې شته که یو سړی دنیا کې کوشش وکړي او یوازې په خیر عمل وکړي کوم مې چې درېیمه معنا درته وکړه چې ټول عمر داسې کارونه کوي چې الله تعالی په هغې خوشحاله کېږي د الله پیغمبر خوشحاله کېږي یو کار هم داسې ونه کوو چې په هغې الله خفه کېږي یعنې د دا ټول ژوند په خالص خیر کې صرف کوو
د ته په آخرت کې خالص خیر الله ورکوي چې هغې ته جنت وایي بی حسابه به دی جنت ته ځي ځکه چې د ټوله زندگی په خالص خیر کې استعمال کړه که نه دا ټول ژوند بله